منګه دا خبره اوریدا چې په دې آیاتونو کې الله جل جلاله د يهودو سبد عادتنا او د منافقانو سبد عادتنا هغه بیانې او غرض د دینا هغه ته ير ور کول دي چې باز را شیخ خپل د دې کارونو کنا تستب عذاب ملاوي او مؤمنانو ته دا خبره ښکارا کول دي چې ګوره دا خلک نه دي د دوی په خبرو کې را نشي یریدون ان تزل السبیل دوی غواړي چې تاسو واړی د سمیلارین نو ګوره چې د دوی په خبرو کې را نشي دا مضمون سورۃ البقره کې هم تیر شوی التقي الله جل جلاله فرمایلی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا کله چې يهوديان او منافقان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس تراغله نو هغه به یو سوټکی به استعمالول او یو څو خبرې به د بی ادبی کوي او دا د دوی د دنه د کفر په وجه به د دوی د جبونه راوتلي دنه چې په بنی آدم کې سپخېږي نو هغه بیا کله کله د جبینه بهر راوځي نو دا جبه د دنه د حالاتو ترجمانی کوي چې دنه نه دغه سړی څه ارادي دي څه عزایم دي او کم نظریه مالک سره دی الله جل جلاله د دوی بد عادتونو کې اولنې عادت بیانې وي يحرفون الكلمه عن مواضعه چې دا د دوی همیشه نه عادت پاتې شه دی دا بد عادت دی د دوی چې دوی د دین حکم چې دی هغه کې اخوا دی خوا کوي بدلون پکې راولي خپل د خوخي خبرې چې دینو هغه پکې راولي او بیا وای چې دا د طرفه د الله نه دی دا مونږ ته الله ویل الله وی انظر وګوره د قران مخاطبه کیف یفترون علی الله الکذب څنګه چې دینو تړي په الله باندې درو نو تیر شوی کتابونو باندې به عمل نکو خدا الفاظ په صورت کې به ور سره موجود او په هغه کې خپل د خوخي مسلې لګولې کم چې د ګران حکمونو او دوی مرزي مطابق نو هغه شیدنو بدل وکا او د خپل د خوخي بولل دغه وجه سورته بقره کې مونږ واورید الله رب العالمین فرمای فویل للذین یكتبون الكتاب بأيديهم چې تبعید هغه خلکو د پاره بربادي د خلکو د پاره چې هغه خپل په لاس باندې د کتاب حکمونه شیدنو هغه بدلی او لیکي نو اولانې بد عادت د دوی دا دویم بد عادت دا و چې هم چې کله موسی علیه السلام په مجلس کې بناسو دا غنه پرایست پیغمبرانو په مجلس کې نو هغه وخت خلکو به هم په خلی بچی دي نو وخت پیغمبر ته وی چې سمعنا خبر استامونګه واوریدا خزړه به وی عسینا منونم دا الله د دوی منافقت بیانې چې جبل پاسه خو تابعداري ښکارا کوي تا او دنه نه حال دا دی چې زړه نه دنه نه دوی چې دینو ستا خبره نه من نو کو ظاهر وای سمعنا نبی علی السلام ته برال نوې چې جی قربان ستا خبره مونږه منو ستا حکم منو تصریف حکم کا مونږ تابعدار سچ وای مونږ تابعدار بل ځکه الله فرمایي طاعت و قول معروف د دوی تابعداري هم معلومه ده او دوی خبره د دوی هر څه معلوم دي الله چې دوی څومره چې دینو تابعدار دي
نو د جبې په سر به وي چې مونږ ستا تابعدار یو، خو د زړه نه به وي عصینا نه منو ستا خبره، تسلیمو نه د زړه نه. الله جل جلاله فرمای فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نه راوړي لیکن لږ شانته څنګه چې جبې له پاسه دی پاسه وای مونږ ایمان راوړ دی، خو دنه نه په دې کتاب باندې دی او نه په تیر شوی کتابونه باندې. نو دوی عادت د دوی دا چې پاسه په جبې باندې خپل ایمان ظاهري او دنه نه چې دینو د کفر نه ډک دي. او درېمه خبره بدا کوله چې داسې الفاظ به استعمالول چې هغه به مهم دو معنی به لري، نو وهم به پیدا کو د غلطی معنی. مثال په تور باندې قران دا غي دوا الفاظ دلته نقل کړ دي. نبی علیہ السلام ته وی واسمع غیر مسمعين، واسمع واورت زمون خبر اورا غیر مسمعين، غیر مسمعين وادي نور ول شتاتا. اوس دا خبره چې دا ټکه چې ده د هم په معنی د دعا ده، هم په معنی د خیرو ده، دواړه معنی ته راوځي. دوی به د دې یو معنی ده چې غیر مسمعين وادي نور ول شتاتا بد خبره، تعالی دې الله دومره عظمت درکې، دومره غټ مقام درکې او دومره عزت دل او روب درکې چې تاسو غلطه خبره نشي کولای، ستا مخ کې څوک بره نشي کته. دا په معنا د دعا. بل خبره بل معنا د دې چې وا نو هغه غلطه او په معنا د خیره چې غیر مسمع و نور ولې شي ته یعنی کون شته چاندو سره په خبرې نه پیګناو. نو دوی په دا مقصد اغستو اخانه به کوله پیغمبر علی السلام. نو دا دویم مقصد به اغستو په معنا د خیری به ورته چې غیر مسمع وادي نور ولې شي ته یعنی کون شي ته. نو الله خو د زړونو په حال باندې عالم دی، الله د دنه په حالاتو باندې خبر دی. بل بدوی دویم لفظ استعمالو راعنا. نو راعنا داوم د دو معنی والا لفظ دی. راعنا یو معنی دا د چې مونږ ته خیال وکړل، لګ مونږه تخیالو کوم په وشي نه یو مونږ پوکا. او راعنا دویمه معنی بیزوګر، زمونږ شپنکیا زمونږ بیزوګر، نو دوی به دا دویمه معنی غوښته. الله خو بزرونو باندې پوهیږي، نو دوی به نبی علیه السلام لپاره دا الفاظ استعمالول او دا دویمه معنی به چې نو دا به غوښته. نو الله جل جلاله وای چې دریم قباحت د دوی دا ده چې دوی پیغمبر ته غلط الفاظ استعمالي، بد الفاظ استعمالي. او سلورم قباحت د دوی وطعنن فی الدین، دوی په دین کې چې ده نکتی وباسي، عیبونه لګي، دا خبرې کوي. نو چې دا خبرې کوي نو مسلمانانو دوی نه ځان لري ساتي. سوره بقره کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، چې مسلمانانو تاسو هغه الفاظ نه هم ځان لري ساتي، کوم الفاظ چې داخله کې استعمالي دوی سره الفاظو کې مشابهت هم مکو، ځان ته لري ساتي. بیگانی درس کې موږ دا خبره کوله چې رب العالمین مسلمانانو ته من رالیږي د دغه شانته د خلکو د مشابهت، هم په خبرو کې، هم په مرګرتیا کې، هم چې دینو په تور طریقه کې. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان مراوړه دي ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب، کچری تاسو خبره اومنه د دې اهل کتابو د یو ډلې نو يردوکم بعد ایمانکم کافرین، واړی بدوی تاسو کفر ته پس د ایمان استاسو. او دا د دوی عادت ده، دا اهل کفر او د يهوديانو عادت. وای الله چې مرګرتیا ور سره مکوي،
نه په ظاهره او نه د زړه نه. یا ایها الذین آمنو یا خلکو چې ایمان مو راوړی دی لا تتخذوا بطانه من دونکم چې ایمان والو د دې يهودو سره د زړه مرګرتیا مکوئ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء نه دروا مؤمنانو لپاره چې دوستیو کی د کافرو سره دوستان جوړ کی د کافرونو